د اونۍ ګردی میز د صفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه. دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له صفا راډیو څخه اورېدلی شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د صفا راډیو قدرمنو ګلونو اورېدونکو ستړي مه شئ. هیله مند یم روغ جوړ خوشحاله به وئ، صحتمند به وئ، ورځنۍ چارې به مو ښې روانې وي. قدرمنو اورېدونکو، د ګردي میز خپرونې ته زه محمد حنیف حنیفي هرکلی کوم او نننۍ خپرونه به د دوو قدرمنو میلمنو په شتون کې درته مخې ته وړو. په دې هیله یم تاسو به خپرونه راسره د پیل او پای تر شیبو راسره واورئ. زموږ د ګردي میز خپرونې نننۍ موضوع ښوونه او روزنه ده. دا چې ښوونه او روزنه په ټولنه کې څومره اهمیت لري، زموږ د ټولنې څومره وګړي لوستي دي او څومره نالوستي دي، همداشان هغه وګړي چې دوی لوستي دي د هغو وګړو په وړاندې باندې چې دوی نالوستي دي څومره اهمیت لري، یا په اصطلاح باندې څومره بېسواده وګړي زیات په ټولنه کې، څومره باسواده وګړي په ټولنه کې زیات دي، او هغه وګړي چې باسواده دي د هغو وګړو په وړاندې چې دوی بېسواده دي د هغو ترمنځ توپیر څه شی دی، د دوی ترمنځ هغه په ټوله کې کوم روابط، هغه په ټولنه کې چې کوم روابط په مخ باندې ځي یا په مخ باندې وړل کېږي، په هغو کې د دوی چلند او توپیر په څه ډول باندې ده. دا ټول هغه موضوعات دي چې زموږ په نننۍ خپرونه کې به له تاسو ګلونو اورېدونکو سره شریکوو. همداشان د ماشومانو روزنه ده چې ماشومان په روزنه کې په بښنې سره د ماشومانو روزنه په ټولنه کې په څه ډول باید باندې وشي، او د کورنیو مسؤلیتونه کوم دي چې دوی د ماشومانو روزنه ورباندې وکړي، یعنی په ټوله کې کورنۍ مسؤله دي چې د ماشومانو روزنه وکړي، خو په کوم اړخ کې، په کوم ډول باندې. دا ټول هغه موضوعات چې په دغه خپرونه کې به تاسو ته وړاندې کېږي، او د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې غږېږو چې څومره ارزښت لري ښوونه او روزنه په ټوله کې. زموږ ماشومان چې تعلیم ته زیات ضرورت او اشد ضرورت لري، دوی باید څومره تعلیم ته وهڅوو، له کومې لارې ورته وهڅوو چې دوی تر څو اړ شي چې تعلیم ته مخه کړي او د تعلیم په لوري باندې ګام واخلي. دا ټول هغه موضوعات دي قدرمنو اورېدونکو چې زموږ په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته وړاندې کېږي، او هیله مند یم چې تاسو به د پیل او پای تر شیبو راسره واورئ. نننۍ خپرونه مو د ښوونې او روزنې په اړه باندې ده، او درانه میلمانه هر یو لرو. محمد عمر عادل چې پکتیکا پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځي ادبیاتو څانګه کې زده کړیال ده. همداشان دوهم دروند میلمه راسره سعادت الله سهر د پکتیکا پوهنتون د بیولوژي څانګې دي دریم صنف محصل د راسره زده کړیال ده. دوی به نننۍ خپرونه کې راسره میلمانه وي، او دوی به د تعلیم د ارزښت، همداشان د ماشومانو روزنه، د کورنۍ مسؤلیتونه یې په وړاندې باندې، د ښوونې او روزنې ګټې، همداشان د بېسواده او باسواده وګړو توپیر، دا ټول هغه موضوعات چې له دوی نه به یې اورو. په پیل کې راځو. سعادت الله سهر صاحب، ستړي مه شئ، خپرونې ته ښه راغلی. هیله مند یم چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. مننه ژوندی اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا په هر څه له مخکې له تاسو څخه مننه کوو چې موږ ته دې ګردي میز کې برخه راکړه او له موږ سره تاسو یو څو خبرې شریک کړئ. موږ په دې اړه باندې د ښوونې او روزنې په اړه باندې کوم څه چې موږ په یاد کې لرو یا ذهن کې لرو یا څه اورېدلي دي، هغه د قدرمنو اورېدونکو ته ورواورو. نو تر هر څه نه مخکې د صفا راډیو قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد له هغه موږ دلته چې موضوع ده، په کوم موضوع باندې خبرې کوو، هغه ښوونه او روزنه ده. ښوونه او روزنه یو انسان کولی شي له تیارو څخه رڼا ته راوباسي. که یو انسان باسواده وي یا او بېسواده وي، د باسواده او بېسواده ترمنځ پورې توپیر دومره زیات توپیر راځي لکه یو ځای کې چې تیاره وي، له تیاره څخه رڼا ته راوځي. دا یو سواداره انسان لکه رڼا کې چې اوسي، او بېسواده داسې لکه توره شپه کې چې ګرځي. نو ښوونه روزنه د موږ د ټولنې د اوله وار له کورنۍ څخه دا کېږي چې موږ ماشومان ښه وروزو، هغو ته موږ تربیه ورکړو له کور څخه. هغه چې تربیه ورکېږي هغه له کور څخه د مور له لورې ورکېږي. ماشومان کله ماشومان چې تربیه کېږي، هغه مور داسې تربیه ورکوي چې ته په بېجایه مه ګرځه، شاته ښکنځل مه کوه، او یو ښه خبر ورته ښیي چې دا خبر کوه چې کله یو ماشوم یو چا ته مخ کېږي، هغه سلام ورته اچوي، یا پوښتنه ورسره کوي، یا ښه روغبړ ورسره کوي، یا ورځي په غونډه باندې ورګډېږي او په هغو ځای کې بېجایه قدم وانخلي، بیا ځای غورځار نه سي، یا ځای خندا او ټوکې ټکالې بېجایه چې هغه دی کوم کشر وي، په هغه وخت کې نه دې ته موقع ورنه ورکړه چې او دوی دونه پوه شي چې په دا ځای کې دا خبره د یادولو وړ نه ده. نو اصل کې مهمه چې دا هغه د مور تربیه ده د ماشوم دپاره، ځکه چې پلار مور دواړه حق لري چې اولاد ته یوه داسې تعلیم او تربیه ورکړي تر څو پورې یو ماشوم ښه وروزي.
اصل کې د ما یادونه وکړه چې مور یې تربیه کولی شي. مور یې ځکه تربیه کولی شي دا ټول وخت په کور کې ورسره پاتې او د پلار چې دا خو د روزمره کارونه یې بهر وي له کور څخه بهر ټول وخت کور کې نه وي نو ماشوم له مور څخه زیات تربیه کېږي. او دغه خبره هم ده چې دغه مور د اولاد لپاره لومړنۍ مدرسه ده که نه؟ لومړنۍ مدرسه چې هغه مور ده ما یادونه درته وکړه. او نور چې کله پوهنتون ته یا زده کړې چې څومره فرق لري له بېسواده خلکو سره. که چېرته یو متعلم انسان یا باسواده انسان یوې ټولنې ته وړاندې کېږي، مثال په یو کورنۍ کې یو کورنۍ بېسواده او یو شخص درس اچولی ده او هغه خپل کولی شي خپل درس ووایي، که دی چېرته یو له ځان سره یو څه راوړي نو دی کولی شي ټوله کورنۍ سره د تعلیم خواته اړواړئ، ځکه چې تعلیم له زنګو څخه نیولې تر ژوند تر اخره پورې تعلیم کېږي. د تعلیم لپاره هېڅ وخت ناوخته نه ده. نو په دغه کې سعادت الله سحر صاحب چې تاسو یادونه وکړه چې مور او پلار لومړنۍ مدرسه ده د اولاد لپاره که نه، او تر ټولو بهترینه وخت همغه ده چې یو ماشوم دی ښوونې او روزنې ته څه وکړي او تعلیم ته یې څه وکړي. د دې په اړه باندې چې یو استاد د ماشوم په روزنه کې څومره رول ولري، تاسو فکر نه کوئ چې دغه د لومړی مور او پلار ډېر مهم دي د اولاد لپاره؟ په دغه کې د استاد رول څومره مهم ده او د مور او پلار رول څومره مهم ده؟ که په دغه باندې څه لنډې خبرې وکړو. د مور او پلار رول چې دلته مهم ده، تقریبا د مور پلار 80 سلنه کولی شي مور پلار یو ماشوم وروزي تر وخته پورې چې دی په خبر باندې په ښه په بد باندې ځان پوه کوي، او د 20 سلنه کولی شي یو استاد ورته د درس ویلو له الف څخه تر یا پورې الفبا ور زده کول، دا د یوې ژبې په اړه باندې یا د حساب په اړه باندې، یعنې حساب ور زده کول، ژبه ور زده کول، یعنې متن ور زده کول، یو درس ور زده کول، دا بیا د 100% د استاد کار کولی شي. ځکه چې استاد یو ماشوم که چېرته روزل شوی په کور کې هغه داسې روزل شوی چې هېڅ له کومه غږېدا باندې پوه نه وي، نو استاد نشي کولی شي هغو ته غږېدا کېنسته او د خبرو کول ادب، د مشر ادب، د کشر ادب، په کشر باندې شفقت، دا ټول نشي ورته کولی، ځکه چې هغه یا 2 ساعته وخت سره لري یا 4 ساعته وخت لري. په هغو کې دی که په مل کوشش شوی دی یا حد اقل چې دی زیات کوشش وکړي نو هغو دپاره به خپل متن کوم درس ورته کړی شوی هغه به ورته وایي. ډېره مننه سحر صاحب چې له موږ سره یاست او خپرونه کې راسره یاست. تر دې دمه اورېدونکو خپرونه دوام لري. دغه خپرونه چې ښوونې او روزنې ته ځانګړې شوې ده، ښوونه او روزنه عبارت د هغو عاداتو او کسب کېدو څخه ده چې د یو فرد د ساجت سبب یا محیط سره کېږي، یا د تعلیم او تربیه یعنې ښوونه او روزنه د هغه متغیر جریان څخه ده چې انسانانو د عمر تر اخره دوام پکې پیدا کوي. دا چې ښوونه او روزنه عبارت له هغه جریان څخه ده چې په انسان کې د روحي، جسمي، اخلاقي، ذهني او اجتماعي قواو د پرورش سبب وګرځي. دا د ښوونې او روزنې هغه معلومات چې تر دې دمه تاسو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کړل. لا هم مخکې ځو خپرونه دوام لري چې په دې خپرونې په راتلونکي برخه کې به موږ د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې غږېږو، په ګټو باندې به غږېږو. ټولنه کې د هغو کسانو چې دوی باسواده دي او هغه کسان چې بېسواده دي د هغو په توپیر باندې به غږېږو. ټول هغه موضوعات چې زموږ مخ ته به راځي. راګرځم عادل صاحب تاسو ته، تاسو هم ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. خیر راغلی. ډېره مننه قدرمن حنیف صاحب. زه هم په لومړیو کې تاسو ته او د صفا راډیو او د دې خپرونې ټولو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې اورېدونکي به دغه مهم او ګټور خپرونې او پروګرامونه ستاسو او ستاسو د راډیو له طریقه اوري. ډېره زیاته مننه عادل صاحب. خوشحاله اوسئ چې تاسو نننۍ خپرونه کې راسره مېلمانه یاست. عادل صاحب زموږ نننۍ خپرونه چې په ښوونه او روزنه باندې راڅرخېږي، تاسو د ښوونې او روزنې په اړه باندې لومړني معلومات وړاندې کړئ، یعنې ښوونه او روزنه معنا څه؟ دا چې وایي د هرې ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې البته په ښوونې او روزنې پورې اړه لري نه. نو ښوونه او روزنه هغه څه دي چې موږ له تاریکیو څخه او همدارنګه له ناوړو اعمالو څخه یا په ټوله کې که سړی ووایي له بدو پیښو یا له داسې یو حالت ته چې هغه حالت په ټوله کې د انسان دپاره یا هم د بشر دپاره سم نه یې راوباسي. او ښوونه روزنه هغه څه دي چې د هغې له طریقه موږ او تاسو کولی سو د خپل ژوند ډېر ښه مخ ته بوځو. په دې ټولنه کې د ټولنې د هرې برخې له خلکو سره یا له اقشارو سره ښې او منظمې اړیکې ولرو
او د ټولنې او روزنې په برکت موږ کولی سو دغه خپل اجتماعي او ټولنیز ژوند په ښه ډول باندې مخته بوځو او هغه ستونزې چې موږ یې لرو د ښوونې او روزنې پر مټ کولی سو ختمې کړو. نو ښوونه او روزنه د یو هېواد د ټولنې لپاره خورا ډېره مهمه ده او دا ښوونه او روزنه که موږ وګورو په نوره نړۍ کې خورا ډېره مخته تللې ده. یعنی د ټولنې د هرې برخې لپاره د ښوونې او روزنې روزنیز پروګرامونه رامنځته شوي دي، هغه که د رسنیو د لارې نه یا هم په خپله په نورو برخو کې مثلا په نوره هېواد کې دې برخې ته ډېر کار شوی ده. خو متاسفانه چې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې برخه د نورې نړۍ په نسبت یو څه لوېدلې ده یا هم کمزوري ده. نو موږ غواړو چې دغه خپل څه چې موږ لرو د ښوونې او روزنې پر مرسته به موږ خپلو اولادونو ته یا هم د ټولنې کوچنیانو ته هغه څه به دوی ته ورښایو یا هغه څه به دوی ته وړاندې کوو چې دوی د ښوونې او روزنې په مرسته باندې لوی لوی خلک جوړ کړو او د ټولنې هغه څه جوړ کړو چې په ټولنه کې دغه شته ستونزې د ښوونې او روزنې په مرسته باندې حل او فصل شي. ډېره زیاته مننه عادل صاحب، خوشحاله اوسئ. دا چې موږ تاسې د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې غږیږو، په لومړیو کې د ښوونې او روزنې ارزښت او اهمیت هله لا زیات وي را برسېره کېږي چې د ستر څښتن خوږ کلام تصرف کار وکړو که نه. په لومړنیو کې زموږ تاسې په ټولنه کې کله چې ماشومان موږ تاسو د مور او پلار لکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې مور او پلار د ماشوم لپاره لومړنۍ مدرسه ده. کله چې زموږ ماشومان کوچني وي په دغه باندې چې دوی لیک را ستر کېږي یعنې غټېږي، هغه په اصطلاح باندې په ښه او بد باندې پوهېږي، موږ تاسو دوی لومړنۍ مسجد ته لیږو که نه. د مسجد له ملا امام نه دوی هغه لومړني ابتدایي درسونه شروع کوي چې هغه له لومړنیو سپارو نه ورته شروع کوي ان تر قرآن کریمه پورې. بیا یې موږ له هغه نه وروسته یا نور مدارسو ته لیږو یا مدرسو ته لیږو او یا یې هم مکاتبو ته لیږو چې هملته د استادانو له خولې نه دوی یو څه واخلي، د استادانو له خولې نه دوی یو څه ترلاسه کړي او د تعلیم په ارزښت باندې لومړنیو کې که موږ تاسې فکر ورته وکړو، هغه مور او پلار چې هغوی د تعلیم په ارزښت باندې پوهېږي، هغوی د تعلیم په ګټو باندې پوهېږي، هغوی خپل اولاد ته دغه توصیه تل کوي چې تاسو تعلیم وکړئ، تاسو تعلیم ته ولاړ شئ، تاسو په ځان باندې زحمت او زیار وباسئ که نه. همغه یې چې د دوی اولادونه هم لکه څنګه چې دوی ته په لومړنیو کې ویل شوي وي، دوی په تعلیم په هڅه کې وي او له ځانه بیا یو څه جوړولی شي که نه. د مکتب له دورې نیولې بیا تر پوهنتونه همداسې ماسټري او دوکتورا. نو دا هغه موضوعات دي چې په راتلونکي بیا هم خپرونه کې ورباندې غږېږو. بل راځم د ښوونې او روزنې ګټو ته که نه، چې ګټې یې څه دي د ښوونې او روزنې. سحر صاحب تاسو ته راګرځم، په لومړنیو کې د ښوونې او روزنې په ګټو کې یو څه معلومات راته وړاندې کړئ. ښوونه او روزنه په اوسني عصر کې یا ننني عصر کې زیاتې ګټې لري. چې هغه له اړخ څخه یو دا دی چې یو ښوونه ماشومانو ته زده کېږي یا کوچنیان روزل کېږي. چیرې ښوونه او روزنه دواړه پکې راخیستل کېږي. روزنه ماشومان روزل کېږي، د دې ګټې داسې دي چې کله یو کورنۍ ماشومان روزي نو د هغو ښه روزنه دا ده چې د تعلیم په اړخ باندې مخ وګرځوي، تعلیم ته یې مخه کړي او تر څو پر له دې څخه په آینده کې راتلونکی جوړي په ښوونه او روزنه باندې. د راتلونکي د جوړښت بنسټ د هغه ښوونه او روزنه ده. یعنې ښوونه او روزنه که چېرته په یو هېواد یا یوه ټولنه کې نه وي، که چېرته نه وي نو په هغه وخت کې بیا د ټولنه کې زیاتې ګډوډۍ رامنځته کېږي. یعنې کوچنیانو مخ یا د ماشومانو مخ دې ته وړي. یعنې که چېرته ښوونه راسره کې سواد په کوم ځای کې نه وي، د ماشومانو مخ دې ته وړي یا د خلکو مخ دې ته وړي چې په هغو کې غلا یې وکړي. معتادان یعنې د اوس عصر کې ډېر زیات معتادان هم شته، متاسد چې خبرې سي اوس خلک ټول کړي دي معتادان سي. له معتادۍ څخه هغه شیان ټول تر پام بد ورځي. که چېرته دی سواداره یا د دې په ګټو په زیانونو باندې پوه سي چې د موږ کله چرس روین یا پوډر یا سګرېټ څکو، په دې کې کومې ګټې دي او کوم تاوانونه دي. که چېرته د هغو په تاوانونو باندې دی پوه سي نو بیا خپله له هغو څخه مخ راګرځوي، له غلا څخه مخ راګرځوي، ولې په دې چې د څه ترلاسه کړي یو څه یې اورېدلي او آخرت ته یې پنسوي. نه آخرت موږ تاسې اول مهم دا ده چې آخرت جوړ کړو. په دنیا د آخرت لپاره یو امتحان ګرځېدل ته موږ تاسې یو امتحان لپاره راغلي. نو که موږ تاسې امتحان کې کامیابه سو، کامیابي کېدای ده که موږ تاسې ښه وروزل سو نو په دې اړه باندې موږ په دې په مټ باندې موږ تلای سو، خپل امتحان کې کامیابه کېدای سو. نو د ښوونه روزنې دا زیاتې ګټې دي. نو دلته په یو وخت کې
داسې نه کېږي. ډېره زیاته مننه سهار صاحب، خوشحاله او آباد اوسئ. عادل صاحب تاسو ته راګرځم، تاسو د په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ د ښوونې او روزنې یو څه ګټې که تاسو راته بیان کړئ، تاسو له خپل اړخه د ښوونې او روزنې په ګټو باندې یو څه معلومات راکړئ. ډېره مننه جناب حنیف صاحب. تر ټولو مهمه دا ده که یو مور او پلار رښتیا هم د پوهې او د حکمت څخه برخمني، یا په ټوله کې یو مور او پلار لږ او ډېرې زده کړې ولري، په هغه صورت کې دغه سلسله چې مخته ځي، وخت تېرېږي، کله چې ماشومان د دې نړۍ ته راځي، نو دلته خو که مور او پلار زده کړې کړي، دغه ماشومان بیا ډېر ښه روزل کېږي. یعنې ماشومان ځکه د دوی مور او پلار چې دي هغوی پوهه یا زده کړه لري او دوی ته د ښوونې او روزنې اهمیت او ارزښت ښه ور معلومېږي. نو که چیرې مور او پلار بېسواده وي او یا هم دوی زده کړې نه یې کړي، لږ او ډېرې زده کړې نه یې کړي، په هغه صورت کې بیا د اولادو یا د اولادونو د کوچنیانو روزنه هغه ډول چې په کار ده ښه صورت نه نیسي چې دوی وروزل شي. نو د ښوونې او روزنې خورا ډېرې ګټې دي. که موږ ووایو، یو خو بله مسله دا ده، مخکې له دې چې زه په دې ګټو باندې خبره وکړم، که تاسو فکر کړئ زموږ او ستاسې ټولنه پښتني ټولنه ده او تر ډېره بریده د علمیت او پوهې کچه ډېره ټیټه ده. یعنې په ډېری وختو کې په ډېرو ځایو کې ما داسې لیدلي دي په دغه کلیوالو ساحو کې یا سیمو کې، هلته په لرو پرتو سیمو کې خو د علمیت کچه ډېره کمه ده. کله چې موږ هلته کتل، یعنې ډېری وخت چې موږ به چېرته مېلمانه سوي یا به کومو ملګرو ته تللي یو، یو کس زوی لري، ماشوم یې د 4 کالو یا هم د 3 کالو یا د 5 کالو، نو هغه دغه ماشوم پلار یا هم خپل هغه ورته وایي ته هغه پلانکي ته یو ښکنځا وکړه یا هغه پلانکي ته ووایه چې ته داسې یو پلانکی یې نه، او د دې خبرې نه بیا دوی خوند اخلي، چې دا زموږ او ستاسې د ټولنې په ناپوهۍ او په جهالت دلالت کوي. او دا هغه کارونه دي چې د ماشومانو په روان باندې او یا هم چې دوی د وخت په تېرېدو سره راستریږي، دغه فکر په کوچنیتوب کې چې ورکړل شي ډېرې ناوړې اغېزې لري. نو زما هدف دلته دا شی ده چې موږ باید ډېر کوښښ دا وکړو چې په دې برخه کې والدین څه ناڅه د دوی ښوونې او روزنې ته ډېر پام وکړي. نو نورې ګټې ډېر لري حنیف صاحب. که موږ او تاسې په صحیح معنا باندې خپلو کوچنیان یا هم خپل اولادونه وروزو، دغه ماشومان په راتلونکي کې د همدې ټولنې یا د همدې ملت یا د همدې هیواد د جوړولو لپاره به کار کوي. که دا ماشومان موږ د ښې او سالمې روزنې پر مټ یعنې ښې وروزو، ښې سنبال کړو، نو تر ډېره پورې به په دې ټولنه کې په راتلونکي کې ډېر مشکلات حل وي، او هغه ناخوالې چې موږ په اوس کې لرو د ښوونې او روزنې پر مټ موږ کولی سو چې دا مشکلات حل کړي. همدارنګه نورې خورا ډېرې ګټې لري. یعنې ماشومان چې دي، که موږ تاسو فکر وکړو، زموږ ستاسو کې یوه اصطلاح ده، وایي ماشوم د یوې تنکۍ لښتې مثال لري. یعنې که تنکۍ لښته تاسو کتلي، فرضاً یوه تنکۍ لښته موږ راخلو، هغه چې په هره خوا باندې سړی تاویي په همغه خوا باندې ځي. نو که ماشوم موږ په هره خوا باندې مثلا که ښې خوا ته یې کش کړو یا مثلا ښه رهنمایي ورته وکړو او په خپل کورني ماحول یا کورني چاپېریال کې ښه وروزو، دا کار یوازې والدین کولی شي. یعنې نور په دې برخه کې ډېر څوک به ډېر همکاري ونه کوي، ځکه ماشومان او کورنۍ د دوی د ښوونې او روزنې په برخه کې یو تر بل ډېر مسؤله دي او ډېر مسؤلیتونه دوی ته راجع کېږي، مور او پلار ته، همدارنګه د کورنۍ نورو غړو ته. نو خبره دې لښتې ته، که چیرې لښته په سم ډول باندې کږه سي او د چا خبره ده سمه ونیول سي یا مثلا همدغسې، نو په هغه رقم باندې دا ماشوم همداسې یو مثال لري نه. نو نور هم خورا ډېرې ګټې لري. دا چې نورو ګټو باندې به هم خبرې کوو، نو بله خبره مهمه دا ده چې موږ باید ډېر کوښښ وکړو چې دغه خپلو ماشومانو ته په لومړیو کې، په اوس وخت کې که تاسو فکر کړی حنیف صاحب، په هر کور کې دغه ټلویزیون او همدارنګه دغه رسنۍ او دا شیان هم ډېر سوي دي او ډېر مروج سوي دي. یعنې په دې څو وخت مخکې که دغه زموږ ستاسو په رسنیو کې دغه ترکي او هندي سریالونه دا شیان رامنځته سوي وو، دغه هم د زموږ ستاسو د ماشومانو په ښوونه او روزنه ډېر بد تاثیرات لرلی سوی او د دوی په ښوونه او روزنه کې داسې تر ډېره پورې ښه برخه یا ونډه نه لرله نه.
نو که چیرې موږ ډېر کوشش وکړو او له والدینو مو هیله دا ده چې خپل اولادونه په خپله باندې وروزي. داسې نشي کېدلی چې د تا یو کلیوال راځي او د تا یو زوی او کوچنی به در روزي. نو ما مخکې مو وویلي چې مور او پلار په دې هر څه کې ډېر مهم دي. که چیرې دوی لږ تر لږه یا څه نه څه زده کړې کړي نو دوی په دې باندې پوهېږي د خپل کوچنیانو په راتلونکي او په سرنوشت او په برخلیک باندې دوی ډېر ښه پوهېدلی شي نه. نو تر ټولو مهمه دا ده چې والدین خپلو د کوچنیانو ښوونې روزنې ته ډېره توجه وکړي. ډېره زیاته مننه عادل صاحب. خوشحاله اوسئ چې خپل معلومات مو راسره شریک کړل او اورېدونکي تر دا مهاله هیله مند یم چې راسره به وي. بلکل دا ده چې ماشومان د ټولنې هغه وګړي دي چې راتلونکي آینده دوی ته باید پرېښودل شي او له دوی نه هیلې دي چې په راتلونکي کې باید دوی خپلو هیلو ته ورسېږي او هم د ټولنې هم د کورنۍ او هم د ټول هیواد هیلې پوره کړي که نه. هغه چې وایي د هرې ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې په کوچنیانو پورې اړه لري. بې له شکه چې دا وینا په بشپړه توګه رښتینې او سل په سلو کې د منلو وړ ده، ځکه چې د نن ورځې کوچنیان د ټولنې د سبا ورځې لویان دي که نه. که چیرې موږ غوښتي وي چې د خپل هیواد راتلونکی له هر پلوه ښکلی، هوسا او پرمختللی کړو او خپل هیواد د سیالانو سره سیال کړو، نو په لومړي قدم کې باید موږ تاسې د خپلو کوچنیانو په سالمه روزنه کې رغنده کوښښ، هڅه او هاند وکړو. نو بیا به په دې توګه کولی شو چې د هیواد پر ښې راتلونکي او روښانه سباون بشپړ باور ولرو که نه. او که چېرته موږ ونه سو کړای چې ټولنې ته له هر پلوه سالم اولادونه وړاندې کړو، نو په لازمي توګه باید د خپل هیواد د ښې راتلونکي په تمه هم ونه اوسو. البته کابو د 3 لسیزو البته چې د کوچنیانو لومړنی ښوونځی د مور له مهر او عاطفې څخه ډکه توده غېږ او د پلار د زړه سوي او پیرزیانې تر سیوري لاندې د کورنۍ څپاند او له مینې ډک چاپېریال ده که نه. دا چې د خپل اولادونو له خوراک او څښاک څخه نیولې بیا تر خبرو کولو او هم د راتلونکي ژوند لپاره د لومړنیو قدمونو ایښودلو ته هڅوي، لاسنیوی یې کوي او په هر اړخیزه توګه یې روزنه، پالنه او ساتنه کوي او له ناوړو کارونو څخه د هغوی ژغورنه خپل انساني دنده بولي. خو په دویم قدم کې د کوچنیانو د ښې روزنې او زده کړې لپاره ښوونځی، چاپېریال او د با احساسو ښوونکو هلې ځلې چې په خپل ټول کوښښ، هڅه او کوشش سره باید د دې هیواد بچیان په سالمه توګه وروزي که نه، او د نوي عصر له علم او تخنیک څخه یې خبر کړي او د نړۍ پرمختللو هیوادونو د نوښتونو سالمې سیالۍ ته یې وهڅوي. نو زموږ دا هیله هغه وخت په یو رښتینی واقعیت بدلېدلی شي چې زموږ د هیواد هر ښوونکی له مادي او معنوي پلوه هیڅ راز ستونزه ونه لري که نه، او نیمګړتیا احساس نه کړي، تر څو په آرام او هوسا خاطر په سپېڅلې مینه او بشپړ زړه سوي د ګران هیواد کوچنیان، تنکي زلمیان او ځوانان چې د راتلونکي جوړونکي دي په ښه توګه وروزي او د علم او پوهې له نعمت څخه یې برخمن کړي که نه. کله چې په دې اړوند د دولتي چارواکو ځانګړې پاملرنه حتمي ده که نه، باید دوی زیات هڅه وکړي چې تر څو د ټولنې لوستو کسانو، ښوونکو ته دوی داسې خدمات برابر کړي هغه له مادي او معنوي دواړو اړخونو څخه چې ښوونکي ته هم دا هیله پیدا شي چې ماشومان ښه وروزي که نه، شاګردانو ته ښه پاملرنه وکړي او د دوی په راتلونکي ژوند کې پوره رول ادا کړي د ښوونې په برخه کې. که څه هم ځینې ښوونکي په ډېره سره هڅه کوي، کوشش کوي چې تر خپله هڅه هغه ماشومان وروزي، داسې وروزي چې زموږ د هیواد راتلونکی واوسي، په ټوله کې زموږ د ټولنې راتلونکی واوسي، د خپلو کورنیو راتلونکی واوسي او خپلې هیلې پوره کړي، دوی تر لوړو هیلو پورې ورسوي. نو په ټوله کې باید ښوونکي دغه هڅه وکړي چې په ټوله معنا ماشومان داسې وروزي چې لومړی باید دوی ته دغسې تربیه وړاندې کړي، دوی ته باید یو ډول ډاډ ورکړي او یو ډول دغسې معلومات ورکړي چې دوی آینده ته داسې څه وکړي چې دوی زده کړي، دوی خپلو زده کړو ته داسې متوجه کړي چې دوی یوه هیله پیدا کړي چې موږ په راتلونکي کې یو څه لرو او یو څه ته باید ورسېږو. دا بیا په ټوله کې په راتلونکي کې د شاګردانو په راتلونکي پورې هم اړه لري او دوی دې ته متوجه کېږي چې دوی خپل درسونو ته مخه کړي، دوی ښوونې او روزنې ته پام وکړي، دوی خپل تعلیم ته څه وکړي، دوی خپل تعلیم ته وهڅوي ښوونکي چې تر څو پورې دوی خپل تعلیم بشپړ کړي که نه. دا به مو ټولنه له یوه اړخ نه له بېسوادۍ نه راوتلې وي، له بل اړخه به مو ټولنه یوه باسواده ټولنه جوړه شوې وي او هغه ماشومان چې دوی کوښښ کړی، دوی زیار کښلی دی، دوی به خپله کورنۍ هم سرلوړې کړې وي، خپله کورنۍ ستونزې به یې هم ورته حل کړې وي، د خپلې ټولنې ستونزې به یې ورته حل کړې وي، هغه به یې سرلوړې کړې وي. په ټوله کې ان د هیواد په سطحه دوی به د هیواد راتلونکي جوړ شوي وي. نو قدرمن اورېدونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه به
را سره پاتې یاست. ګردي میز خپرونه لا هم دوام لري. ښوونې او روزنې خپرونه ده چې نننۍ خپرونه کې را سره میلمانه دروند میلمه عادل صاحب او سحر صاحب دي. لا هم دوی را سره دي په سټوډیو کې او خپرونه به مخ ته وړو. په بله برخه کې راځم د ټولنه کې د بېسواده او باسواده وګړو ترمنځ توپیر ده. دا هغه موضوع ده چې تر ډیره زمونږ په ټولنه کې شتون لري. باسواده وګړي هم زمونږ په ټولنه کې شتون لري، بېسواده وګړي هم زمونږ په ټولنه کې شتون لري. خو دلته توپیر د دوی ترمنځ څه ده؟ په دغه اړه به له درنو میلمنو سره خبرې کوو او دوی به راته معلومات راکوي چې بېسواده وګړو او د باسواده وګړو ترمنځ کوم توپیر نه دي. لومړی عادل صاحب تاسو ته راځم. زمونږ په ټولنه کې بېسواده وګړي هم شتون لري، باسواده وګړي هم شتون لري. طبعا یوه ټولنه داسې ټولنه به نه وي چې هغه باسواده او بېسواده وګړي نه لري که نه، حتمي لري. باسواده وګړي هم لري، بېسواده وګړي هم لري. ستاسو له خپله نظره د بېسواده او باسواده وګړو ترمنځ کوم توپیرونه دي؟ که په اړوند باندې راته معلومات راکړئ. ډیره مننه حنیف صاحب. رښتیا هم دا ډیره مهمه پوښتنه ده او زه رښتیا هم دلته خو زموږ او ستاسو په ټولنه کې د علمیت او د سواد کچه د نورو ټولنو په نسبت ډیره ټیټه ده. دا یو مسله. بیا په ټولنه کې په دننه د سواد لرونکو اشخاصو او همدارنګه د بېسوادو او ناپوهو اشخاصو ترمنځ خورا ډیر توپیرونه موجود دي. موږ په خپله ټولنه کې د پوهو او علمي اشخاصو دغه ګراف ډېر ټیټ لرو او بېسواده طبقه مو بیخي ډېره ده. یو لوی توپیر چې یو سوادداره شخص او یو بېسواده شخص یې لري هغه دا ده چې دوی په ټولنیز او اجتماعي ژوند کې یو سواد لرونکی انسان به ډېر آرامښت ولري. هغه به د خپلې کورنۍ د غړو دپاره د نفقې د ګټلو خورا ډېرې اسانه لارې ولري. یعنې که دوی دغه خپل کورنۍ ژوند مخ ته وړي هغه د نفقې د چلولو یا هم د نفقې د راټولولو ډېرې اسانې لارې به ولري. خو یو بېسواده سړی چې مطلق علم ونه لري دی به په بازار کې دی به په کلیو کې ډېرې درنې او ډېر شاکه کارونه به کوي. له جسمي اړخه به دی ډېر کمزوری، له جسمي اړخه به دی په راتلونکي کې دی ډېره ضربه ویني، روغتیا به یې خرابه وي او د ده دغه ژوند به ډېر سخت وي. د حلالې نفقې د ګټلو هغه لارې او چارې به یې خورا ډېرې سختې وي. او هغه اشخاص او افراد چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې رسېدلي دي دوی مسلکي توب لري، دوی پوهه لري، دوی زده کړې کړي دي، په ځان یې خواري کړې ده. دوی دغه خپل کارونه د ژوند د خپلې چارې خورا ډېرې سوکه او ډېرې ورو او ډېرې په اسانۍ سره مخته بیایي. نو یو لوی توپیر دا ده چې هغه اشخاص چې بېسواده دي دوی په دې ټولنه کې ډېر محبوبیت نه لري. دوی په دې ټولنه کې ډېر یو روښانه او ډېر یو اسوده او هوسا ژوند نه لري. او هغه اشخاص او افراد یا هغه کسان چې دوی لوستي دي دوی کوښښونه کړي دي، ژوند یې د زده کړو ته ورکړی ده، یعنې د ژوند د عمر ډېره برخه یې زده کړو ته ورکړې ده. دوی به خورا ډېر ښه ژوند لري. او بیا که تاسو وګورئ زموږ او ستاسو په ټولنه کې ډېر نور توپیرونه هم لري. یعنې مثلا که یو سړی سواد ولري دغه دغه کورنی ژوند به ډېر جوړي. د ده د کورنی ژوند د ده راتلونکي اولادونه د ده مور او پلار په دې کورنۍ کې به دی په خپله ډېر محبوبیت ولري، په دې کورنۍ کې به دی ډېر درنښت ولري، ځکه ده په دا کورنۍ کې دی تاوتریخوالی نه غواړي. په کورنۍ کې دی له مور سره، له والدینو سره، له خویندو سره او د کورنۍ له نورو غړو سره ډېر بد چلند نه کوي. د هغه کس په نسبت چې بېسواده ده، هغه کس چې پوهه نه لري، هغه کس چې زده کړې نه لري، هغه کس په کورنۍ کې په کلي کې هغسې محبوبیت نه لري لکه یو علمي یا پوه کس چې لري. نو دغسې نور ډېر توپیرونه شته. نو زموږ تر ټولو لویه هیله دا ده ستاسو د خپرونې د لارې نه په خپلو ځوانانو او د ټولنې په هغو اشخاصو باندې غږ کوو چې دوی ځوانه انرژي ولري، دوی طاقت ولري، دوی د زده کړې وکړي. ځکه د زده کړې پر مټ موږ تاسې کولی شو چې دا ښوونه روزنه رامنځته کړو او د ښوونې روزنې په منځ او یا په داخل کې به بیا خورا موږ ډېرې ګټې کړي.
هغه ګټې به زموږ اولادونه به ډېر ښه راتلونکی ولري، د دوی په اوس کې به ډېره سوده وي او همدارنګه په کورنۍ کې به زموږ کورنۍ ژوند ډېر جوړ او منظم وي. موږ به تر بل هر چا هغه کسان چې بې سواده دي تر هغو به ډېر ښه ژوند ولرو. همدارنګه حنیف صاحب نور ډېر توپیرونه لري، خو دغه یو څو توپیرونه وو چې ما یې تاسو ته روښانه کړل. ډېره زیاته مننه عادل صاحب، خوشحاله اوسئ. واقعیت ته چې په ټولنه کې بې سواده او باسواده وګړي شتون لري که نه، او دوی په خپل منځ کې بېلابېل توپیرونه لري. لکه تاسو چې د ځینو یادونه وکړه، هغه وګړي چې بې سواده دي دوی په لومړیو کې د خپل ځان خیال نه ساتي، ورپسې د خپلې کورنۍ خیال نه ساتي، د خپلې ټولنې خیال نه ساتي. په ټوله کې چې کله یو کس د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپلې کورنۍ د وګړو، د مور او پلار خیال ونه ساتي، خو طبیعي خبره ده چې د ټولنې خیال به هم نه ساتي، د یو هیواد خیال به هم نه ساتي. نو په ټوله کې هغه وګړي چې بې سواده دي هغه له هر اړخه پاتې او له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي، ان چې دوی په د روزګارتیا له امله که نه دوی په نشهیي توکو اموخته کېږي او بالاخره خپل اعصاب له لاسه ورکوي او یو بد مسیر باندې روان وي. او هغه وګړي چې دوی سواد لري، دوی زده کړې لري، دوی تعلیم ته ارزښت ورکړی وي، هغه خپله کورنۍ هم ساتلی شي، خپل مور او پلار هم ساتلی شي، خپل ځان هم ساتلی شي، خپله ټولنه هم ساتلی شي. په ټوله کې د خپل هیواد لپاره کار کوي، د راتلونکي آینده لپاره کار کوي. هغه به له هر اړخه جوړ انسان وي، هغه به له هر بد پیله رامنې انسان وي. یعنې په ټوله کې که یو څوک روزګارتیا ولري او تعلیم ولري، دا طبیعي خبره ده چې هغه انسان به هم له نشهیي توکو رامنې وي، هم به د خپلې کورنۍ غم وي ورسره، هم به د مور او پلار غم وي ورسره، هم به یې هغه ساتلی وي، هم به یې ټولنه ساتلی وي. په ټولنه کې به یې داسې کار نه وي کړی چې هغه بد اړخ لري که نه، یا په ټوله کې زموږ تاسې په ټولنه کې بد کار وي. نو دغه موضوعات دي چې په توپیر به یې لا هم غږیږو. راګرځم سعدالله سحر صاحب له تاسو څخه د ټولنې د بې سواده او باسواده وګړو په توپیر له تاسو څخه وپوښتم چې تاسو په دغه اړه باندې کوم نظر لرئ؟ نبي صاحب څخه ډېره مننه. د یوې ټولنې د بې سواده او د سواداره ټولنې ترمنځ توپیرونه دي، په دې اړه باندې عادل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. نو د هغو کومه خبرې چې دي یعنې ښکاره دي یا راجع دي، هغه نو ټولو ته یادونه وکړه چې ټولنه، یوه سواداره ټولنه څومره ارزښت لري په دا اوس وخت کې. یعنې د سواداره ټولنې او بې سواده ټولنې ترمنځ دومره توپیر کوي چې یوه ټولنه سواداره او باسواده سواد ولري. په هغې ټولنه کې د مشر احترام، په کشت شفقت، د همسایه حقوق، د ګاونډیو حقوق، یعنې د لارې حقوق، د مسافر حقوق، دې ټولو ته پاملرنه کولی شي. یعنې یوه سواداره ټولنه کولی شي، که یوه ټولنه سواداره وي، هغه کولی شي یو کلی، یوه جامعه ورسره پوه کړي، یعنې چې د کومو خبرو ته کوم کارونه ښو کارونه ته یې وهڅوي، یعنې د همسایه حقونه ور وپېژني، د مسافر حقونه ور وپېژني، یا چې همسایه څونه حق لري. او که چېرته یوه ټولنه بې سواده وي، یعنې کوم تعلیم یې نه وي کړی، بې سواده یعنې سواد نه لري، نو هغه ټولنه تر اوسه نه د مشر احترام، په کسر شفقت او د همسایه په حقوقو باندې نه پوهېږي. د دې ترمنځ خپله کېناسته داسې وي لکه د یعنې د مثال په طور لکه د دښمنانو داسې غږېدا یې په بل ډول وي، یعنې ښکنځلې لا زیات کېږي بې سواده ټولنه. یو سواداره ټولنه که چېرته یو څو سواداره اشخاص سره یوځای کېږي، هغه نو په خپل منځ کې بیا ډېره ښه غږېدا کوي، یعنې ټوله هغه ټکو ته نښه کوي یا دغه کوي چې هغه په ټولنه باندې اثر وکړي، یعنې چې ښو خبرو ته هڅوي، یعنې د آخرت خوا ته هڅوي چې آخرت د موږ ته راتلونکی ده، موږ تاسې خلاصون څخه نه لرو، نو هغو خبرو ته یې هڅوي. نو سواداره د بې سواده ټولنه چې هغه که یو سواداره شخص بې سواده اشخاصو په منځ کې کښېني چې دی کومه بانډار کوي یا کومه غږېدا کوي، نو له هغه کېناستا څخه یې بد راځي، یعنې په دې باندې پوهېږي چې دې کې زما آخرت له منځه ځي. یعنې د بې سواده ټولنې په دې وایي زه مسلمان یم. او بل له بې سواده خلکو نه د ټولنې وګړي هم بد مني، بد یې ترې راځي که نه یې غواړي چې له دوی سره غږېدا وکړي، له دوی سره ناسته ولاړه وکړي، ځکه چې دوی هم ډارېږي چې خدای مکړه موږ به هم په دغه مرضو سره اخته شو که نه، په دې مرض باندې سره اخته شو. یعنې بې سواده اشخاص دي ټول معتادان، په بیکارۍ بېوزګارۍ باندې کوم کار باندې وزګار نه وي، نو له دغو کارو سره مخ دي، یعنې کوم بوختیا نه لري. او یو باسواده ټولنه چې د هغې کشر، یعنې ماشوم د مکتب په دوره کې ویله،
دی سیوادار یې وایي چې راځه چې زه داسې ګرځم چاته بد رد وایم یا بې ځایه منډې وکړم یا بې ځایه ګرځېدا کوم تر هغو راځم زه خپله مطالعه راکوم څو په امتحان کې کامیابه شم په هغو سره دومره فکر به د کشرینې باندې نه چې دی وایي چې زه په آینده کې یو شی شم خو ده نه کولی چې زه د کامیابي دی ته یو ښه نوم هم د خوشحاله کېږي ورته چې زه کامیابه شم نو ماشوم کې وایي زه کتاب راواخلم زه درس راووایم خط ولیکم خط مې خراب ته تر څو مې خط سم شي یعنې سواداره ټولنې او که د بېسوادې ټولنې یو ماشوم یې هغه بیا خپله منډې په کلیو کې خلک ځینې ترېنه په عذاب او دې ته خلک دومره ځینې ازردی چې تر څو له دې کوي هغه مثال په طور چې کله دې تورپېدم او کله دې څخه کله خلاص کړم یعنې کله ډېر ځان ازرده کېږي دا همسایه او شاوخوا خلک ټول ورڅخه ازرده کېږي له بېسواده شخص دي او بل بېسواده اشخاص دي دا په ټولنه کې ټول خلک بد رد ورته وایي یعنې ما مخکې یادونه ورته وکړه چې که اوس بېسواده ټولنه یعنې بېسواده ځوانان یا بېسواده خلک سره یوځای شوي یو سواداره ټولنه د یو سواداره شخص کې نو هغه له دې څخه کرکه کوي چې دوی څه خو دوی وایي زموږ خپله مسلمان یو په دې وخت کې دوی ځان د خبر نه هغسې الفاظ یې ویلي چې په هغو باندې یو مخ آخرت ته زیان رسولی یعنې ټوکې مسخرې باندې په ژیره باندې رشخند وګل د چا په عبادت پورې رشخند وګل چې څوک لمانځه ته کېږي په هغو باندې رشخند وګل همدې دې کې دې ته ښه خبرې ښکاري که چېرې یو بېسواده شخص وي په ډېر دغه کې بنډارو کې تاسو ممکن استلی یاست جانې کې استلی یاست کلي باید چې کله یو شخص منځ ته جګ سوی وای دا یوه ټوکه دې خندان دا بېسواده اشخاص ډېره خندا ورته کوي وایي چې دومره چې لمانځه شوکۍ په جومات کې واړوه د ګیر تر شا ناست دي یعنې دا په دې باندې موږ تاسې خبر نه یو خو ایمان راڅخه تللی آخرت هم زیان اوښتی نو دا د بېسواده او د سواداره ټولنې ترمنځ توپیرونه خو سعادي صاحب مو ښه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ سحر صاحب مننه چې تاسو د ټولنې کې د بېسواده او باسوادو وګړو ترمنځ توپیر باندې خپل نظر را سره شریک کړ دا واقعیت خبر د ما مخکې یادونه وکړه تر ټولو مهم یو توپیر یې دغه ده چې بېسواده وګړي چې هغه نه ځان پېژندلی شي نه کورنۍ پېژندلی شي او نه ټولنه همداشان نه خپل هېواد پېژندلی شي که نه او هغه وګړي چې دوی تعلیم لري سواد لري او د تعلیم په ارزښت باندې پوه وي هغوی هم خپل ځان پېژندلی دی هم یې کورنۍ پېژندلي هم یې ټولنه پېژندلي او هم یې هېواد پېژندلی او راتلونکي کې آینده کې خپلې هیلې لري او هیلو ته ځان هم رسولی شي نو تر دې دمه دغه خپرونه چې وړاندې شوه چې بېلابېل موضوعات پکې تشریح شو چې ښوونې او روزنې ارزښت و ګټې وي همداشان د ټولنې د باسوادو او بېسوادو وګړو ترمنځ توپیر و په وروستیو کې ماشومان په روزنه کې د کورنۍ مسؤلیتونه که نه هغه ماشومان چې د دوی په وړاندې باندې کورنیو مسؤلیتونه کوم دي هغه به تشریح کوو د تاسو درنو میلمنو نه به یې اورو په لومړیو کې زه راځم کورنۍ وایي په ټوله کې هغه ټولنیزه رابطه ده چې له خاوند او مېرمنې او له ماشومانو څخه رامنځته کېږي که نه دا خو طبیعي خبره ده او په پراخه کچه نیکونه لمسیان او همداشان یو خپل خپلوان هم پکې شاملېږي چې ټول سره ګډ ژوند لري که نه له همدې کبله د ځینو په اند هغه خاوند چې اولاد ونه لري په حقیقت کې کورنۍ نه لري دا واقعیت خبره ده که نه په عامه توګه د ځینو نورو په اند یو کورنۍ هغه ټولنیز نظام ده چې له یوه نارینه او د هغه د مېرمنې د پیوستون په نتیجه کې رامنځته کېږي که نه د کورنۍ ارزښت بیا په دې کې ده چې د ځمکې پر مخ تر ټولو سپېڅلې اړیکه بې له شکه چې کورنۍ اړیکه بلل کېږي که نه چې د واده څخه وروسته د دوه تنو د یو ځای کېدو څخه یې بنسټ رامنځته کېږي او په همدې توګه یې د وخت تېرېدو سره د کورنۍ افرادو شمېر مخ په زیاتېدو شي کورنۍ په حقیقت کې د ټولنې بنسټیز عنصر بلل کېږي که نه چې انسانان پکې د لومړۍ مدرسې په توګه د ژوند درسونه زده کوي لکه موږ چې مخکې یادونه وکړه همداشان پوهان هم وایي چې کورنۍ یوه کوچنۍ ټولنه ده او هغه چاپېریال ده چې کوچنیان پکې رالویېږي او یا هغه کلا ده چې د هغې تر چتر لاندې دوی شپې او ورځې تېروي که نه کورنۍ د ټولنې لپاره د مور حیثیت لري او نه یوازې دا چې د ټولنې د رامنځته کېدو اساسي لامل ګڼل کېږي بلکې په سمه معنا استغنا او خلاصون ترې ناشونی ده که نه نو همداشان د ماشومانو په روزنه کې د کورنۍ مسؤلیتونه چې دي په دغه اړه باندې به هم له تاسو څخه اورو دا چې د خپرونې وخت هم په ختمېدو او پای ته رسېدو د لومړی راځم عادل صاحب تاسو له خپله نظره د ماشومانو په روزنه کې د کورنۍ مسؤلیتونه کوم دي کورنۍ کوم مسؤلیتونه لري چې ماشومان په سمه توګه باندې وروزي ماشومان سمې لارې ته سوق کړي ماشومان په داسې مسیر باندې روان کړي چې په ټوله کې خدای مه کړه په آینده کې نه دوی ته ستونزه وي نه د دوی کورنۍ ته ستونزه وي نه د دوی ټولنې ته ستونزه وي په دغه اړه باندې تاسو خپل معلومات وړاندې کړئ. ډېره مننه حنیف صاحب کور مو آباد څه رښتیا هم کورنۍ ډېره مهمه ده یعنی کورنۍ په دې برخه کې تر ټولو ډېره مسؤله ده او ډېر مسؤلیت او مکلفیت په دې برخه کې د ماشومانو یا هم د کوچنیانو په روزلو کې کورنۍ ته ډېره ګوته نه کېږي یا ډېر دې ته مسؤلیت راجع کېږي زما له فکره یا زما له خپل نظره یعنی هغه باور چې زه لرم یو خبره دا ده چې
ما لکه څنګه چې مخکې په خپلو خبرو کې وویلي تر ټولو مهمه دا ده چې والدین یا هم مور او پلار دا د ماشوم په روزنه کې خورا ډېر مهم رول لري. که موږ وګورو هغه اشخاص او افراد چې دوی لوستي دي دوی لږ او ډېر زده کړې کړي دي د دوی والدین څه ناڅه د هغو کسانو په نسبت چې ناپوهه دي لوستي دي د دوی اولادونه او د هغو اشخاصو او افرادو اولادونه چې دوی نالوستي دي د دوی په ماشومانو کې دغه توپیر دغه څرک له ورایه ښکارېږي نه. نو دلته مهمه دا ده چې کورنۍ باید په خپلو ماشومانو باندې کله چې یو ماشوم دې ته جوړ سو چې دی په لږ او ډېر پوهېږي دغه مور او پلار یا هم په ټوله کې کورنۍ دغه خپل ماشوم ته داسې یو ماحول داسې یو محیط داسې یو چاپېریال رامنځته کړي چې دی پکې ډېر د خوشحالۍ او ډېر داسې یو ماحول وي چې دی پکې علمي ماحول یعنې علمي ماحول په دې معنی چې دی ته یو څو شي خبرې ورزده سي ده ته یو څو کلمې شي ورزده سي او دی یو ښه ډول سوق سي یا یو ښه ډول تشویق سي یا وهڅول سي. نو په دې برخه کې زما لکه چې مخکې مو وویلي چې والدین ډېر مهم رول لري او تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ او ستاسې په ټولنه کې دغه د ناپوهي کچه خورا ډېره پورته ده. زموږ هدف دا شی ده چې موږ او تاسې که په نوره نړۍ کې حنیف صاحب معمول د اولادونو هغه داسې ده چې یو خو د دوی هغه د دې میکانیزم ډېر ښه جوړ ده هلته د ماشومانو یا هم په ټوله کې د کوچنیانو د روزنې دپاره دولتونو ډېر کار کړی ده خو په له بده مرغه چې په افغانستان کې دغه میکانیزم یا دغسې سیستمونه نشته. خو یو مهمه مسله دا ده چې موږ باید دا کار وکړو چې خپل اولادونه ډېر ښه وروزو تر څو دا زموږ او ستاسو اولادونه په راتلونکي کې د دې ټولنې لپاره د دې هېواد لپاره د دې ملت لپاره د ازردۍ او د بربادۍ سبب نه سي. یعنې موږ په دې خپلو ماشومانو باندې داسې کار وکړو چې په راتلونکي کې د خپلو هېوادوالو لپاره د خپل ملت لپاره او د خپل ټولنې لپاره د سر درد جوړ نه سي بلکې د دې ملت او د دې کړېدلي ولس دغه د ملهمو او د دې وطن د ابادۍ لپاره کار وکړي او یا داسې څوک جوړ سي چې موږ په خپلو کوچنیانو باندې وویاړو. ډېره زیاته مننه عادل صاحب خوشحاله اوسئ چې تر دا مهاله مو زموږ قدرمن اورېدونکو ته معلومات وړاندې کړل او دغه و چې موږ او تاسې د ښوونې او روزنې په ارزښت وغږېدو د هغوی په ګټو وغږېدو په ټولنه کې د بېسواده او باسواده وګړو په توپیر باندې وغږېدو چې کوم توپیرونه لري باسواده وګړي کوم توپیر لري له بېسواده وګړو سره که نه همداشان موږ تاسې چې ماشومانو په روزنه کې د کورنۍ مسؤلیتونه چې دي د ماشومانو په روزنه کې چې دوی یې باید ادا کړي خپل مسؤلیت که نه په دغو باندې وغږېدو. دا چې زموږ د خپرونې وخت هم په پای ته رسېدو ده وروستیو کې راګرځم پیغامونو ته. سحر صاحب تاسو زموږ د ټولنې اورېدونکو ته هغه وکړئ چې زموږ غږ له راډیو نه اوري که نه تاسو دوی ته خپل پیغام څه ده کوم پیغام دوی ته وړاندې کوئ؟ د صفا راډیو له قدرمنو اورېدونکو څخه ډېر مننه چې موږ خپرونه تر دې مهاله پورې تعقیب کړه. نو د ما خپل پیغامونه چې زه دوی ته پیغام په شکل وړاندې کوم پیغامونه مې دا چې دوی خپل ماشومان درس ته متوجه کړي او له دې لارې راوګرځوي چې دوی بېسواده پاتې سي تر څو دوی په ټولنه کې باسواده اشخاص جوړ سي او د راتلونکي لپاره یوه رڼا وګرځي. ډېره مننه. عادل صاحب ستاسو پیغام په وروستیو کې اورېدونکو ته څه؟ دا ډېره مهمه ده. زما خپل پیغام او وړاندیز قدرمنو والدینو ته او په ټوله کې هغه اشخاص او افرادو ته چې دوی د اولادو څښتنان دي دوی د ډېر کوشش وکړي خپل اولادونه دي رټي نه خپل اولادونه دي سپکوي نه له رواني اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کېږي او دا بیا په راتلونکي کې به دوی ډېرې بدې اغېزې لري. نو خپل اولادونه دي مینې ته همدارنګه هغه څه ته وهڅوي چې هغه د اسلام او د ارزښتونو همدارنګه د ټولنې سره په ټکر او په تضاد کې واقع نه وي. موږ او تاسو باید ډېر کوشش وکړو چې دغه خپل اولادونه زده کړو ته ورکړو. کله چې موږ په خپله کورنۍ کې اوس خو یعنې د پخوا په نسبت کم او ډېر څه د موږ او ستاسې په ټولنه کې یعنې هر څوک د هغومره یو څه زده وي چې هغه خپلو اولادونو ته ور انتقال کړي. هغه ابتدایي زده کړې چې موږ او تاسې خپلو اولادونو ته ورشو په هغو باندې کار وکړي همدارنګه د خپل اولادونه ډېر تشویق
دوی د ښو کارونو ته تشویق کړي، له بدو کارو څخه دې راوګرځوي او ډېر کوښښ دې وکړي چې په خپل اولادو ډېره خواري وکړي، ځکه دا اولادونه دي چې بیا د دې ملت دپاره به کار کوي، د دې ټولنې دپاره به کار کوي. نو دا زما هغه پیغام و. له تاسو هم ډېره مننه. کور ماباسه چې په داسې مهمو او ګټورو مسایلو موضوعاتو باندې بحثونه کوي او میلمانه راغواړي. الله مو ژوندي او خوشحاله لري. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. له تاسو درنو مېلمنو نه هم زیاته مننه. د صفا راډیو ډېرو خوږو قدرمن اورېدونکو، دا و زموږ د نننۍ ګردي میز خپرونه چې په ښوونه او روزنه باندې راڅرخېده. تر څو چې بیا زه محمد حنیف حنیفي دغسې خپرونې ته درنو او قدرمنو مېلمنو سره حاضرېږم. تاسې ټول په لوی مهربانه بښونکي او لایزال څښتن سپارم. د خدای په امان، د ژوند ښې شېبې ولرم. د اونۍ ګردی میز د صفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه. دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له صفا راډیو څخه اورېدلی شئ.